السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ملګرو څنګه یې تاسو؟ حسیب مشهور پخوانی مرکز چې د کابل یو ټاپ غلو خلکو اختطاف کول، پیسې به ترې اخیستې، همدغسې هر 2 نمبر کارونه بچو د به کول. د شورای نظار مخکښ غړی و او په جمهوریت کې چا پې زور نه رسید او اوس خو خلکو ورته مارشالي رتبه هم ورکړې وه. دا د یو استخباراتي معلوماتو په مخې یو عملیات کېږي او هغه د منځه پکې وړل کېږي. نو دا د دې دنیا نه قصه ختمیږي. ما ته د دغه خلکو چې د څومره د اوس جبهې جوړې کړي دي او دا خبرې سره کوي، ما د خالد بن ولید قصه را یاد شي. خالد بن ولید ډېر لږ فوج سره به جنګ ته ته، اوسه پورې یو جنګ هم نه وبایللی. کله چې د رومن بنزنټاین او دغسې د پرشین امپایر خلاف جنګونه کول، نو د رومن قمندان ته یې ویلې وایي ستا فوج چې څومره هم ډېر دی خو غره نه شي، دغه فوج چې ستا چې ژوند سره څومره مینه کوي، زما دا فوج مرګ سره دومره مینه کوي، نو ته به دې خلکو ته شکست څنګه ورکړې؟ ځکه دا هغه فوج دی چې کله د دې ځای نه د غازیانو په شکل کې ځي، دا خفه چې موږ ته شهادت خدای ول رانه کړي، نو دا خلک ته څنګه ماتولی شي؟ همدغه باندې د امریکا او د ناټو مختلف ایکس آرمي افیسرز دي، جنرالز، هغوی کتابونه لیکلي دي چې دا خلک ماتول ناممکن دي، ځکه دی مرګ ته په خوشحالۍ باندې راځي. یو سړی چې مرګ ته په خوشحالۍ لاړ شي، هغه ته ماتی څنګه؟ ځکه اسلحې، ټانګونه، مزایلونه، توپونه صحیح ده، دا د جنگ اوزار دي، خو دغه جنگ په عقیده باندې ګټل کیږي. چې عقیده هدف سپیڅلی نه وي، دا جنگ ته نشي ګټلی. دنیا تاسو وګورئ، یو هدف وي او هدف ډېر سپیڅلی، د هر څه نه بالاتر وي، نو بیا ته جنګ ګټلی شي. دغسې امریکا په ویتنام کې هم ماتې وخوړه، په افغانستان کې هم، او امریکا په تاریخ کې هم جنګ ګټلی هم نه ده، ځکه هدفونه یې چې وو هغه سپیڅلي نه وو. نو که چېرته تاسو د جبهې مقاومت، همدغسې متحده جبهه، ازادۍ جبهه راغونډ شئ، څومره هم ډېر شئ، دا خلک نشئ ماتولی. ځکه د امریکا سره ناټو په دې خلکو ستړې شوه، رقم کارونه یې ورسره وکړل. تر ګونتنامو په جزیره کې ورته بندیخانې جوړې کړې، پلچرخي بګرام یې ترې ډک کړه. دا فکر، دا مفکوره، دا عقیده، دا خلک ختم نه شو. نو تاسو به یې څنګه ختم کوئ؟ خپل ځان نه فکر وکئ. خو تاسو صرف هلته بېګناه خلک پې مړه کوئ، بېګناه خلک پې مړه کوئ، او دغسې غل چې مړ کېږي، بیا تاسو پې خفه کېږئ چې مارشال کشته، در حاله کې چې په کابل کې د دې خلکو نه، د دې سړي نه چا ښه ورځ نه لیده. دوکانداران نه به یعنی قلنګ اخیسته، پخوانۍ قصې په جمهوریت کې کېدې، او په ده باندې چا زور هم نه رسېده، حکومتي رینجر کې به ګرځېده، ځکه د شورای نظار حکومت و او امرالله صالح تر شا ولاړو، چا ورته پورته هم نه شو کتلی. پښتون خو ورته بیخي د سړي زوی نه ښکارېده، بیا د بې د معافي. نو نن دا سړی به د خپلو اعمالو او د ټولو کارونه چې کړي الله ته به حساب ورکړي، ځکه ژوند ډېر لنډ دی، او د دغه خلکو سره که په خبرو ځان پوه نه کوي، په دې نشئ پوه کولی. ټول عمر ځان پې ستړی کوي، په دې نشئ پوه کولی دا خلک. او نو دا 2001 دی، ځکه هلته دومره اسلحې پاتې دي چې حد او اندازه یې نشته، او دا خلک له ژوند نه ډېر د مرګ سره مینه لري. نو دې خلکو سره به کینئ، داسې به کوئ. که داسې کوئ، ختم به شئ، خو ښه دی به ختم نه کوي. دا یاد ولرئ. ښه دا ده چې د افغانانو په صفت راشئ، خبرې وکړئ، او د افغانستان فکر ولرئ. د پنجشیر، د پنجشیریانو، د شمالي والو فکر مه لرئ، د افغانستان فکر ولرئ، تر څو ما او تا ګډ صاحب د افغانستان را جوړ کړو سره. هیله ده چې نور د جنګونو ته د پای ټکی کېدی، او نور جنګونو ته پردي خلک مه هڅوئ. په خپله اروپا او امریکا کې ناست دی، پردي خلک مو تباه او برباد کړل. هلته جنګونو ته نور خلک مه هڅوئ، خبرو ته خلک وهڅوئ، تر څو د خبرو له لارو خبرې د لارې یو ځای ته ورسېږو. په جنګونو نه یو رسېدلي، نه پلرونه نیکونه رسېدلي وو، هلته هم دغسې مړي وو، اوس هم مړي دي، او دا به ښه تر څو وي. راځئ چې خبرې وکړو، جنګ نور نه کوو. په هر صورت د ویډیو کتلو یوه نړۍ مننه.